راشه ورشه. د هېواد هر ولایت، هر ښکلې سیمه او هر تاریخي ځای په راشه ورشه خپرونه کې. په دې خپرونه کې د خپل هېواد ولایتونه درته معرفي کوو. د سپوږمۍ راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکي په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې ښه او بریالي اوسئ. دا د یو ځل بیا د سپوږمۍ راډیو نه د راشه ورشه د خپرونې وار رسېدلی. په نننۍ خپرونه کې یو ځل بیا ځو د افغانستان د 40 ولایاتو څخه درته د تخار ښکلی ولایت تر پیژنو په دې هیله چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ. د تخار ولایت تخار ولایت د هېواد له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې د کابل په 400 کیلومترۍ کې موقعیت لري او په 2مه درجه ولایتونو کې راځي. دا ولایت په شمال ختیځ کې له بدخشان، په لویدیځ کې له کندوز، په سویل کې له بغلان او په شمال کې له تاجکستان سره هم سرحد لري. د تخار ولایت مساحت 123,000 کیلومتره اټکل شوی دی. دغه سرشمېرنې له مخې چې په دې وروستیو کې د مرکزي احصایې له لوري په 1988 کال کې شوې وه، په هر کیلومتر کې د خلکو نفوس 1 تنه اټکل شوی دی. د دغه ولایت اقلیم په اوړي کې نسبتاً ګرم او په ژمي کې یخ دی. په ژمي کې د حرارت درجه له -20 څخه تر 29 درجو او په اوړي کې ګرمي له 15 څخه تر 40 پورې رسیږي. ورځ یې د اوړي په جریان کې نسبتاً ګرمه وي او هوا یې د لړم له لومړۍ تر 2 میاشتې یخه ده. واورې او بارانونه پکې کیږي. د دغه ولایت د اورښت کلنۍ اندازه 2290 میلیمتره څخه زیات اټکل شوې ده. ولسوالۍ یاد ولایت له مرکزه پرته له 14 ولسوالیو څخه تشکیل شوی دی. د دغه ولایت مرکز تعلقان ښار، ولسوالۍ ورسج، فرخار، کلفګان، خواجهغار، خواجه بهاودین، بهارک، هزار اسمچ، دشت قلعه، ینگی قلعه، چعاب، رستاق، بنگی، اشکمش، چال، نمکاب او درقدی. د تخار میش قومونه هم له ازبکو، تاجکو، پښتنو او هزارګانو څخه عبارت دي چې ډیری ازبکان او کمی هزارګان دي. د اوبو بندونه سره لدی چې تخار رواني اوبه لري او کوکچه سیند ورڅخه تیر شوی او له آمو سیند سره نښلي، خو بیا هم په دغه ولایت کې سربند نشته. د تعلقانو ښار اوسیدونکي له ډیزلي برېښنا ګټه اخلي او حتی د 1 کیلو واټ په بدل کې 80 افغانۍ ورکوي. ډیری تخاریانو په ولسوالیو او کلو کې د اوبو وړوکي بندونه جوړ کړي او له دې لارې د خپلې اړتیا وړ برېښنا چمتو کړې ده. ټاکل شوې وه چې په 1450 لسیزه کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د دغه ولایت په کوکچه سیند د برېښنا یو بند جوړ شي، خو تر 1450 کاله د هغوی کودتا نه راوروسته تر ننه پورې پرې هیڅ کار نه دی شوی. فرهنګ په دغه ولایت کې فرهنګي فعالیتونه له 1950 کال نه وروسته د تخارستان په نامه اونیزه په خپرېدو پیل شو. خو دا اونیزه هم د شته ستونزو له امله په یو میاشت کې 2 یا 3 ځلې خپرېده. د دې خپرونې د امتیاز خاوند د اطلاعات او کلتور ریاست و چې اوس مهال یې په میاشت کې 1 ځل خپرېږي. د تخار اوسیدونکي له چاپي خپرونو سره زیاته لیوالتیا لري. په ځانګړي ډول په وروستیو 12 کلونو کې په دغه ولایت کې د کوکچې، بستر، دریاچه، تخارستان ځوانانو ټولنه، اونیزه، میاشتینۍ او ګڼې مجلې د خلکو تر ګوتو رسېدلي دي.
همدارنګه زیاتې رسنۍ لکه تصویري، طلوع یافته، باینې ناب، خورشید، جوان ورځپاڼه او لمر اونیزه چې په تیره کې فعالیت درلود او همدارنګه غږیزې او انځوریزې رسنۍ په دغه ولایت کې شته دي. د دې ترڅنګ زیات شمیر کتابتونونه او بیلابیل کورسونه هم په دغه ولایت کې فعال دي چې ځوانان او نجونې پکې روزنه ترلاسه کوي. او پاتې دې نه وي چې سیمه ییزه موسیقي هم د دغه ولایت د کلتور یوه لرغونې برخه ده. موزیم. په تخار ولایت کې کوم موزیم نشته. تر اوسه چې په دغه ولایت کې کوم تاریخي آثار ترلاسه شوي نو اطلاعات و کلتور ریاست ته تسلیم او د کابل موزیم ته لیږدول شوي. مشاهیر. په دغه ولایت کې اوس هم د پخوا په څېر ځینې فرهنګي او علمي څېرې شته چې د دغه ولایت فرهنګي هویت څرګندوي. د بیلګې په ډول یې له سرمعلم طارق، ډاکټر سید حسین شهید، ملا عبدالودود شهید، حسین قاری امیر او نورو څخه یادونه کولی شو. رسنۍ. په تخار ولایت کې رسنیزو فعالیتونو د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ پرمختګ کړی او ډیر شمیر انځوریزې، غږیزې او چاپي رسنۍ په دولتي او غیر دولتي چوکاټ کې فعال شوي چې شمیر یې له 10 اوړي. د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال 1950 په لومړي ځل په دغه ولایت کې د تخارستان په نامه اونیزه د اطلاعات او فرهنګ ریاست په اډانه کې چاپ شو او تخار ملي ټلویزیون هم په 1950 لمریز کال کې خپل خپرونې پیل کړې. پوهنه. د پوهنې بهیر هم په دغه ولایت کې د پرمختګ په حال کې دی او په دغه ولایت کې 600 ښوونځي شته چې تر 340,000 زیات زده کوونکي پکې په زده کړه بوخت دي او 145,000 نجونې دي. په دغه ولایت کې یو دارالعلوم، 15 دارالحفاظونه، په ولسوالیو کې د ښوونکو روزنې 15 الحاقیې، په طالقانو ښار کې د ښوونکو روزنې یوه مؤسسه او څو ښځینه او نارینه دیني مدرسې فعالیت کوي. صنعت. په تخار ولایت کې د صنعتي تولیداتو شرکتونه او کمپنۍ شته خو دغه ولایت خلک لاسي صنایع ته سم لاسرسی لري چې کولی شي له دې ډلې د حیواناتو له پوستونو، مرۍ اوبدنې، د حیواناتو له پوستونو اوبدل شوي توکي او خامک ګنډنې یاد کړو. د دشت قلعې ولسوالۍ اوسیدونکي د بالاپوشونو، خولیو او پشمونو په اوبدلو بوخت دي او خپل توکي بازار ته د پلور لپاره کورنیو بازارونو ته وړاندې کوي. خو دغه صنایعو اوس مهال خپل پخوانی مارکیټ له لاسه ورکړی دی. په دغه ولایت کې د ښځو لاسي صنایع د ستاینې وړ دي او هر کال ملي سوداګر د هڅونې او بازار موندنې په موخه د لاسي صنایعو بازارونو ته وړاندې کیږي څو ملي سوداګر د بازار موندنې لپاره وهڅول شي. کرنه. تخار د هیواد یو کرنیز ولایت دی چې د خلکو اقتصاد یې تر ډیره په کرنه، بڼوالۍ او مالدارۍ ولاړ دی. دغه ولایت 113,000 هکتاره ځمکه اوبیږي او 300,000 هکتاره للمه ده چې زیات وخت په 2 فصلونو کې کرل کیږي.
عمده محصولات یې وریجې، غنم، وربشې او جوار دي. د دغه ولایت بڼونه هم له زینتي او میوه لرونکو ونو لکه مڼو، الو، ګیلاس، ناک، شفتالو، زردالو، انګورو، خربوزو، هندواڼو او نورو څخه جوړ شوي دي چې له تخار پرته نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. په هیواد کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت پر راتګ او یو شمیر مرسته ورکوونکو موسسو او کریم آقا خان د پراختیايي دفتر په مرسته د دغه ولایت کرنیز صنعت د پام وړ وده کړې او اوس مهال په دغه ولایت کې 24 بڼونه شته چې هر یو یې 50 جریبه ځمکه نیسي. له همدې اړخه د دې ولایت اوسیدونکو د ښه آب و هوا په درلودلو سره د دغه بڼونو کلنیو محصولاتو ته خوشبین دي. د تخار ډیری ولسوالۍ روانې او سرشاره اوبه لري چې له امله یې په فرخار او کورسوج ولسوالۍ کې مالداري هم ښه وده کړې او مالداران یې ډیر وختونه خپل مالونه له هیواده بهر پاکستان یا تاجکستان ته وړي. تاریخي ابدې تخار د هیواد له تاریخي او لرغونو ولایتونو څخه دی چې لرغونوالی د مقدوني سکندر زمانې ته رسیږي. یوناني جغرافیا لیکونکو استرابو او بطلیموس په خپلو اثارو کې له نن نه نږدې 2300 کاله وړاندې د آمو سیند له سکندري یا اوکسینا سکندري څخه یادونه کړې، خو تر وروستیو پورې معلومه نه وه چې د مقدوني سکندر دغه افسانوي ښار به د اسیا د کوم هیواد په خاوره کې ښخ ورک شوی وي. کلونه وشول چې نړیوال لرغون پیژندونکي او تاریخ پوهان په ځانګړي ډول اروپایان په دې لټه کې وو چې ختیځ ته د سکندر مقدوني د پښو تللي خاپونه ومومي، تر دې چې یو ستر راز رالود شو او د سکندر مقدوني مامایي ښار هماغه د آمو سیند سکندریه وښود چې د افغانستان په شمال ختیځ یعنې ننني تخار کې د پیړیو تر ګرد لاندې وموندل شو چې په کشف سره یې ګڼې تاریخي او لرغونې معما وهل او د ګران افغانستان د مدنیت په تاریخي زاویو یوه نوې رڼا پرېوته. د آی خانم تاریخي ساحه هم په دشت قلعه ولسوالۍ کې د آمو او کوکچې سیندونو ته پریکون په ساحه کې موقعیت لري. آی خانم د باختري یونان د زمانې ملکه وه چې په دغه سیمه یې سلطنت کاوه، خو دغه ساحه د کورنیو جګړو پر مهال په 1401 لسیزه کې د لاسوهنې سبب وګرځېده او کره معلومات نشته چې له دغې غونډۍ نه څنګه اثار لوټل شوي. څو کاله وړاندې له آی خانم غونډیو څخه یو 4 خانه‌یي ډبرین پیشقاب او 195 لرغونې سکې هم د غیر قانوني کیندنو په سبب ترلاسه شوي وي چې قاچاق وړونکو یې بهر ته د وړلو نیت درلود، خو د پولیسو لخوا ترلاسه او یو کس ونیول شو. دغه اثار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته تسلیم او له نښانو څخه څرګنده شوه چې دغه اثار باختري یا نون دوره یعنې 2مه مخزېږدیزه پیړۍ پورې اړوند دي. خواجه بهاودین، خواجه خضر، خواجه حضرت یعنې واقف، خواجه چنګال، پیر فخار او قلعه زوبین د دغه ولایت له لرغونو او تاریخي سیمو څخه دي. ورزش هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په وروستیو کې په تخار ولایت کې هم ښه وده کړې. په تیر کې پهلواني، تیږه اچونه او د غورسي په نامه سیمهیز ورزش په دغه ولایت کې ښه وده کړې وه، خو په دې وروستیو کې د تیکواندو، کاراتې، جودو، کانفو او والیبال، کرکټ، زورخانه‌ای، کورش، پینګ پانګ او نورو په څیر رزمي لوبې هم منځته راغلې او ډیری تنکي ځوانان او ځوانان یې په دغو ورزشونو بوخت دي. همدارنګه په ښځینه او نارینه ښوونځیو کې هم ورزش وده کړی او ډیری زده کوونکي په خالي وختونو کې په ورزش بوخت دي. په تخار کې له 22 زیات ورزشي فدراسیونونه شته چې ورزشکارانو یې له څو کلونو راهیسې په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې اتلولۍ د سرو او سپینو زرو او برونزو میډالونه ترلاسه کړي دي. د تخار ورزشي آمریت د ورزش په برخه کې د ورزشي منظمو ځایونو کمښت د ځوانانو د ورزشي تمرینونو پر وړاندې یوه ستره ستونزه ګڼي. فرشي سحري بدرقه یاران است، خوش دوران است، خوش دوران است. فرشي سحري بدرقه یاران است، خوش دوران است. محفل همه شاد و چهره ها خندان است، خوش دوران است.
قدرمنو اوریدونکو دا و زموږ نننۍ خپرونه په دې هیله چې ستاسو په معلومات کې زیاتوالی راغلی تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارم ښې چارې